الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم النبيين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. صدق الله مولانا الكريم. درود شريف ويس. اللهم صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وصل وسلم على سيدنا. د مسلمانانو اجتماع دا په مثال باندې د یو خاندان او یو کور ده. د مسلمانانو اجتماع ته نبی اکرم صلی الله علیه وسلم بیخي د یو بدن مثال ورکړی دی. د ټوله دنیا مسلمانان که مشرق کې دي، که مغرب کې، که جنوب دي، که شمال، که سپین دي، که تور، که عرب دي، که عجم، دا ټول مسلمانان په مثل باندې د یو جسد او بدن دي. د دې مسلمانانو په منځ کې اتحاد، اتفاق، الفت او محبت، همدردی او یووالی ضروری دي. د مسلمانانو په منځ کې اختلاف، تفرق، تشتت، بعد او لرېوالی دا د اسلام په نیز باندې ناخوښه عمل دی. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. الله جل شانه منع کوي یو د بل سره اختلاف مکوي، خپل هیبت او دبدبه او رعب د لاسه مور کوي، خپل قوت او طاقت دا مختموي. دا چې د مسلمانانو په منځ کې اتحاد او اتفاق برقرار پاتې سي، نو د دې لپاره دوه قدمه دي. زه ملګرو ته مثال ورکوم چې دا لکه مرغه چې الوځي، د مرغه د الوتلو لپاره دوه وزره ضروري دي. د مسلمانانو د اجتماع د برقرار پاتې کېدلو لپاره، د متحد او یو موټی پاتې کېدلو لپاره دوه شی ضروري دي. یو د مسلمانانو په منځ کې آداب مراعتول. په تیره جمعه کې موږ او تاسو پر دې موضوع باندې بحث وکړي چې الله جل شانه راته امر کوي د الله جل شانه سره ادب وکړي، د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم سره ادب وکړي، د قرآن کریم سره ادب وکړي، د سپین ږیرو سره ادب او احترام وکړي، د والدینو ادب او احترام وکړي، د علماو ادب او احترام وکړي. تیره جمعه مو پر دې باندې تفصیلي وینا وکړله. دوهم وزر چې د مسلمانانو اجتماعیت یو پاتې کیږي، برقراره پاتې کیږي، د دې لپاره دوهم قدم یا دوهم وزر هغه لس پرهیزه دي. الله جل شانه راته په خپل کتاب کې لس اصول شي. د دې لسو خبرو مراعات وکړي، بیا به ستاسو د اتحاد او اتفاق برقرار وي. لکه موږ او تاسو کې چې یو څوک کله بیمار سي، مریض سي، مریض چې کله ډاکټر ته ولاړ سي نو ډاکټر ورته دوا تجویزوي او د دوا ترڅنګ د نسخې په شا باندې پرهیز نوشته کوي. دا دوا دا دوا دا دوا سهار او غرمه او ماښام 3 وخته او 2 وخته یوه میاشت او 2 میاشتې استعمال کا. د دې ترڅنګ د غوړو څخه، د تروو څخه، د ترخو څخه، د دې څخه پرهیز وکړه. الله جل شانه راته وایي چې که غواړئ چې ستاسو قوم، ستاسو وطن، مسلمه امت دا یو پاتې سي، متحد او متفق پاتې سي، نو یوه دوا یې راته وښول تیره هفته کې چې آداب مراعات کړي.
د نن په درس کې الله جل شانه راته پرهیزونه راکوي. 10 پرهیزه دي، 10 داسې امور دي چې د دغو سره احتیاط وکړه، پرهیز وکړه، بیا به دا قوم متحد پاتې. او که دا اتحاد او اتفاق د لاسه وتی، وجه به دا وي چې تاسو به بدپریزي کړې وي. هغه کومې خبرې دي زه به تاسو ته به تور د درس باندې بیان کړمه. تاسې کوشش وکړئ چې زده یې کړئ، د ځان سره یاداشت واخلئ، نوټ یې واخلئ، په کور کې عملي که، په کلي کې عملي که، چې ستا تر لاس لاندې ده په دکان و مارکیټ کې عملي که. که دا 10 خبرې هر ځای کې عملي سوې، هغه به اتحاد متحد او متفق پاتې. او که دا په هر ځای کې نه وې مراعت، بیا به په هغه قوم کې تشتت وي، اختلاف به وي، تفرق به وي، یو د بل پښې به وي، یو د بل غاړه به وي، یو د بل سر به وي، یو د بل د ختمېدو کوشش به کوي. هغه 10 آداب چې الله جل شانه راته ښوولي دي په قرآن شریف کې، د قرآن شریف په یوه سورت کې سورة الحجرات چې د دې مبارک سورت یو نوم دی سورة الآداب. الله جل شانه پکې ادب د زندگی د معاشرت راشي. په هغو کې اول ادب د آداب څخه اول شی چې راته الله پاک یې ښیي هغه د ملاقات آداب دي. د ملاقات په سلسله کې الله جل شانه راته پرهیز راکوي د بې اصولي څخه. ښه متوجه سي موضوع ته. موږ او تاسې انسانان یو. انسانان دا اجتماعي مزاج لري. موږ د حیوانانو غوندې نه یو چې په غارو کې ګزاره کوو. حیوان ځان ته په غار کې غره کې غار جوړ کړي، په دې کې تنها پروت وي. خو مسلمان دا انسان داسې نه دی. بیا مسلمان داسې نه دی. موږ او تاسو اجتماعیت لرو. په دې اجتماعیت کې ملاقات ته ضرورت پیدا کیږي. د ملاقات په سلسله کې آداب مراعات کړئ، د بې ادبۍ څخه پرهیز وکړئ. ان الذين ينادونك من وراء الحجرات اكثرهم لا يعقلون ولو انهم صبروا حتى تخرج اليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. دا اول ادب دی. بعضی مردم آمد به ملاقات نبی اکرم صلی الله علیه وسلم. نبی علیه السلام در خانه بود، در وقتی تنهایی و آرام بود. اونها آوازا شروع کرد یا محمد اخرج الینا، یا محمد اخرج الینا، بیایی ما آمدیم بر ملاقات ما بیایی. الله جل شانه به ما و شما پرهیز داد. اینمی بی اصولی است. در وقت ملاقات که با ملاقات کدام شخص میری احتیاط کنی، اصول را مراعات کنی، آداب را مراعات کنی، بی اصولی نکنی. و که شخص در اینمی وقت در چی مصروفیت است، در چی حالت است، در کدام ضرورت است، وقتی ملاقات داره یا نداره. اینمی طریقه ملاقات نیست اخرج الینا، بیایی بر ما. نه، کسی که این کار میکنه اکثرهم لا یعقلون، اینمی کم عقل است. ادب چی است؟ ولو انهم صبروا حتى تخرج الیهم لکان خیرا لهم والله غفور رحیم. برای اونها مناسب بود که باید به شما انتظار کنه وقتی که شما خود به طبیعت خود آمدی، پس اونها همراه شما باید ملاقات کنه. دا د ملاقات آداب ضروری دی. زموږ علماء کرام فرمایي وایي ملاقات که مشافهتاً مخامخ وي، ملاقات که کتابتاً په خط باندې وي، ملاقات که د ټلیفون له لارې وي، د خپل آداب لري. او که د یو چا په کور، کلي، قوم او وطن کې اختلاف راتلی، د اختلاف یو لوی بنیاد دغه بې اصولي ده چې خلک یې کوي.
ټلیفون درته راوکړي السلام علیکم وعلیکم السلام ښه یې جوړ یې په خیر یې صحت ښه دي ته به ورته ووایې چې الحمدلله څوک خبره کوي وروره ښه ته اوس ما نه پېژنې ته اوس پیسې دي پیدا کړي دي تکبر کوې د الله بنده زه تا څه پېژنم خو ټلیفون دی په سترګو دې نه وینمه اواز د یوه انسان د بل چا د اواز سره مشابه وي زه تا څه پېژنمه دا د ملاقات ادب نه دی نبی اکرم صلی الله علیه وسلم چې به کله خطونه استوله د بخاري شریف په اول جلد کې د نبی علیه السلام مکتوب او خط دی و هرقل ته هرقل د دنیا یو غټ حکمران و نبی علیه السلام خط څنګه ورته استی بسم الله الرحمن الرحیم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى من علماء کرام عجبه نکته بیانوي وایي همیشه چې د یو چا سره غائبانه رابطه کوي یعنی مخامخ نه سره ویني یا د ټلیفون له لارې یا د خط له لارې شروع به په خپل تعارف باندې کوي اول به خپل معرفت کوي السلام علیکم ټلیفون دې وکړي چې ده درته وویل وعلیکم السلام ته به ورته ووایې پلانکی د پلانکي زوی د پلانکي ځای ستا د پلانکي ځای ملګری یم وخت لرې خبره در سره وکړم ده درته وویل چې وخت لرم اوس نو ورته ووایې چې جوړ یې ښه یې کور کې خیرت دی پلانکی کار داسې بعضې خلک بیا ټلیفون درته راوکړي السلام علیکم وعلیکم السلام څوک خبره کوي خو تا ټلیفون را کړی دی څوک دی په کار دی وروره ته زما څه څنګه پوښتنه کوې دا بې اصولي ده الله جل شانه راته واړه واړه آداب راښیي دا هغه آداب دي چې زما او ستا زندګي و ژوند و اتفاق و اتحاد برقراره پاته کیږي دا ضروري دي دا ځکه الله جل شانه هغه چاته چې څوک د ملاقات ادب نه مراعتوي اکثرهم لا یعقلون دا کم عقل یې ورته وویل ناپوه یې ورته وویل د یو چا کور ته ورغلې ملاقات ته ورغلې بغیر له اجازې مه ځه اول رابطه وکړه وخت واخله زه ستا ملاقات ته راتلل غواړم څه وخت راسم ته څه وخت فارغ بیا ورسه په هغه وخت کې د آداب دي دوهم ادب وخت کم دی چې ژر ژر بیان کو دوهم ادب چې زما او ستا لپاره د اسلام مقدس دین لازم کړی دی ډېره مهمه ده ډېره مهمه ده د یو چا په باره کې چې فیصله کوې د یو چا په باره کې ذهن جوړې د یو چا په باره کې خبره کوې د یو چا په باره کې یو حکم کوې باید څنګه یې وکړې در اینجا پرهیز ضرورت داریم باید از یک چیز پرهیز کنیم چی است الله جل شانه را تشریح یا ایها الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا به گپی هر کس اعتماد نکن به هر شنیده و ناشنیده فیصله نکن ولا ما شنیدیم ولا یک کس گفت یو چا ویله دی ویله دی څوک دی چا ویل دا خبره چې وکړله ستا پلانکي په باره کې بیا ته د هغه په باره کې یا خبره کوې یا د هغه په باره کې حکم کوې یا فیصله کوې یا خپل ذهن جوړوې غلطه ده فتبینوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا که یو فاسق درته خبره راوړله تبین وکړه معلومات وکړه تحقیق وکړه پوښتنه وکړه ورسره کس ووینه ورسره کښېنه معلومات وکړه بیا وروسته فیصله وکړه ان تصیبوا قوما بجهاله فتصبحوا على ما فعلتم نادمین ته به د یو چا په باره کې ذهن جوړ کړې خبره به وکړې حکم به وکړې فیصله به وکړې وروسته به خبر سې چې دا خوب د دې بنیاد غلط و بیا به وروسته پښیماني کوي پښیماني څه فایده کوي هر قوم کلی کور وطن
ښار چې برباد سوی دی اختلاف د دې ځای څخه شروع کیږي. ما ته یو چا ستا په باره کې دا وویل، نو یو چا دې ویلي خو زه ژوندی یم، خبرې کولی سم، خبرې اورېدی سمه، خو ته به راغلی وای ځان به دې ستړی کړی وای زما تر کوره، زما څه به دې پوښتنه کړې وای چې وروره دا خبره تا کړې ده؟ ما به درته ویلي وای چې هو کړې مې ده پر دا بنیاد، تا ته به مې اطمینان در کړی وای، یا به مې درته ویلي وای چې نه مې ده کړې. یو وخت موږ په یو ځای کې اوسېدلو، په هغه ځای کې یو دوه ډلې وې، دوه جماعته وه، مابینځ کې اختلاف و. نو دا یوې ډلې والا د دا بلې ډلې په مقابل کې یو خوب جوړ کړی دی. خوب یې په ما پورې تړلی و چې ده خوب لیدلی و چې دا بله ډله مقابله یادوي چې مقابله ډله چې کومه ده د هغو مشر ورلی و نبي علیه السلام ته د نبي علیه السلام سره ستړی مسې کول. ما په خوب ولیدل نبي علیه السلام په دا مخ باندې په چاپېړه ووالي. نو د دې څه دا ثابته سول چې دا جماعت مردود دی، ولې دا شیخ صاحب خوب لیدلی و او د نبي علیه السلام. یا الله غټ جنجال جوړ و، خلک ما ته راغله، ما ویل زه په خبر نه یم، د الله لعنت دی په هغه چا باندې چې درواغ پر نبي پورې تړي، په ویښه یا په درواغو. زه یقیني په دې موضوع خبر نه یم دا چا جوړه کړې ده. یا ایها الذین، بل طرف چې بیا کوم خوشحاله و، هغه بیا دومره خوشحاله و، ما ته داسې یو جوبه راستولې وه، ول دا ستا لپاره تحفه ده، تا دا خوب لیدلی و. ما د چیش تحفه ده؟ ما خوب نه دی لیدلی. چا ویل؟ الله جل شانه راته وایي اگر شما میخواهی که خاندان، محله، قریه، قوم و وطن را از اختلاف محفوظ بسازی، به گپی هر کس اعتماد نکو، بلکې تحقیق کن. ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، معلومات وکړي. دا ډېره ضروري ده، ډېره ضروري ده، ډېره ضروري ده. بیا چې وروسته اختلاف و تفرق و مشکلات جوړ سي، بیا خلک پریشانې، بیا هغه پریشاني فایده نه کوي. دریم ادب چې الله جل شانه یې راته ښیي، پرهیز راکوي، دا مه کوئ او دا وکئ، بیا به مو قوم په اتحاد او اتفاق کې پاتې سي. ډېره ضروري ده، ډېره مهمه ده. هغه دا ده واعلموا ان فیکم رسول الله لو یطیعکم فی کثیر من الامر لعنتم. دا د مشورې آداب دي. د مشورې ادب زده که وروره. یو څوک چې ستا څخه مشوره وغواړي، رایه وغواړي، ورته ووایه ورته زما رایه دا ده، نور اختیار ستا دی. د دوی خبرې دي، فرق یې وکړه. یو امر کول دی، یو مشوره کول دی. اگر یک کس به شما گفت که ما مامور شما هستیم، شما آمیر ما هستی، هر امر که به ما میکنی ما حاضر هستیم، لبیک، پس او را بگو که کنی یا نکنی. و اگر او کس مخالفت کرد شما باید به او غصه کنی، زیرا که شما امیر هستی او مامور است. امر فرمودن کار باید اونمو کس حکم شما را عملی کنه. و یک صورتی است که یک کس به شما بگوید که ما امرای شما یک مشوره داریم. مشوره چی است؟ اظهار نظر. شما کدام نظر و رای داری در این نمی موضوع؟ ما مشوره میخواهیم. پس در مشوره شما چی حقی چی داری؟ اظهار نظر. او را بگو که در فکر ما این نمی میآید، والله اعلم بالصواب. باقی حقیقت به الله تعالی معلوم است. در ذهن ما این نمی میآید، شاید خیر باشه شاید نباشه. در این نمی وقت شما حق نداری که او را مجبور کنی که ضرور مشوره ما را عملی کنی. اگر شما او را مجبور میکنی پس خو مشوره نشد، پس خو امر شد. زموږ خلک د مشورې او د امر فرق نسی کولی. باقاعده خفه وی پلانکي ته زه ورغلم، ما دا مشوره ورکړله، هغه زما مشوره نه ومنله، نو بس زه خفه یم. و شما مشوره دادی، در مشوره خو التزام نیست که خامخا باید عملی کنه. واعلموا ان فیکم رسول الله. الله پاک صحابه ته وایي او صحابه ستاسو په منځ کې رسول الله دی.
نبی علیہ السلام نسی کولی چې د هر یو رایه عملي کړي. که نبی علیہ السلام وکړي چې د هر چا رایه عملي کول پکې ضروري سي، بیا خو تاسو په مشقت او تکلیف کې لویږي. نبی علیہ السلام عامو مصالحو ته ګوري، د هغه مطابق فیصله کوي. په کور کې مشر بابا دی، د اولاد سره مشوره کوي. په کلي کې د کلي قوم مشر دی، د کلي سره مشوره کوي. د ملک مشر دی، حاکم دی، امیر المؤمنین دی، باچا دی، والدی، مشوره کوي. ورته ووایي ورته رایه مې دا ده، ثم الامر الیکم وانتم اعلم بامورکم، دا زما رایه ده، نور ستاسې خوښه ده چې تاسې کومه خبره مناسبه بولئ په هغه باندې عمل وکړي. بس خو موږ قرآن پرېښوي، انا لله و انا الیه راجعون. د قرآن شریف آداب مو پرېښوله. دا خو داسې کتاب دی، ولا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین. هر څه په دې کتاب کې موجود دي، دا هر څه پکې موجود دي زما او ستا لپاره. تنزیل من رب العالمین، د رب العالمین لخوا راغلی دي. کتاب احکمت آیاته ثم فسرت من لدن حکیم خبیر. دا د یو حکیم ذات، د یو خبردار او دانا ذات لخوا راغلی دي. د ټوله زندگی ټول اصول پکې موجود دي. ای کاش چې مسلمان و دې کتاب ته سر ورنږدې کړي، ورته وګوري. مسلمان خو د دې کتاب بس د تعویضو کتابچه جوړه کړې ده. یو تعویض معویض که په کار و هغه ځینې رااخلي، نور د قرآن معنا، الفاظ، احکام زده کول دا د مسلمان وظیفه نه ده. الله جل شانه د مشورې ادب هم راشي. چاته دې مشوره ورکول ټینګېږه مه، بس ما رایه دا ده، باید داسې وسي، زما فکر دا دی. نه، دا زما رایه ده، که صحیح وي که غلطه وي اختیار ستاسو دی. واعلموا ان فیکم رسول الله. څلرم ادب الله جل شانه راته راشي، پرهیز راته راکوي. د مسلمانانو په منځ کې څه ضروري دي؟ د مسلمانانو په منځ کې دا ضروري ده چې داسې یو جماعت، داسې یو هیئت موجود وي چې هغه هیئت او جماعت د اختلاف په وخت کې د ستنې کار وکړي. اینطور مردم خو زیاد است که کار قینچی را میکنه، دو را جدا میکنه، بچه و پدر را جدا میکنه، زن و شوهر را جدا میکنه، برادر و برادر را جدا میکنه. یک قینچی واراست نی. به اینطور مردم ضرورت داریم که مثل ستن ته څه وایي قاری؟ سوزن، مثل سوزن باشه که دو را یکجا کنه. الله جل شانه راته وایي چې ستاسو په منځ کې باید داسې یو جماعت موجود وي چې هغه جماعت د اختلاف په وخت کې اتفاق راولي. انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم. مسلمانان سره وړونه دي، د وړونو په مابینځ کې کله کله مشکل راځي. که مشکل رالی باید داسې یو څوک موجود وي چې دوه مسلمانان سره خوشحاله کړي. دا دومره مهمه موضوع ده چې په دې موضوع کې درواغ هم درته جایز دي چې یو کبیره ګناه ده. درواغ یو کبیره ګناه ده، دا هم جایز دي. د دوو مسلمانانو د خوشحاله کولو لپاره درواغ هم ویلی شي. سره نږدې که خلک د غچي کار مه کوه، د قینچي ده خلک مه سره لرې کوه. ته به نه یې خبر پلانکي داسې ویل، ته به نه یې خبر پلانکي په تا کې داسې ویل. نه، ورته هغه خو په تا باندې ډېر ښه عقیده لري، ستا سره ډېر خوشحاله دی، په تا ډېر مطمئن دی، ستا سره ډېر امید لري. بل ته هم داسې وایي سره نږدې که. څومره مهم ادب دی الله، څومره مهم ادب دی. موجود و د مسلمانانو په مابینځ کې داسې خلک موجود وه چې کله به اختلاف رالی هغه به ګرځېدل، پلار و زوی به خفه سول هغه به ګرځېدل. ښځه و خاوند څومره نازکه رابطه و علاقه ده، څومره پټه رابطه ده. الله جل شانه د ښځې و د خاوند په باره کې هم فرمایي وایي کله که ستاسو په مابینځ کې مشکل رالی فبعثوا حکما من اهله وحکما من اهلها ان یریدا اصلاحا یوفق الله بینهما. د ښځې و د خاوند په مابینځ کې کله کله مشکل راځي. که مشکل راځي رالی د ښځې له طرفه څه هم یو کس، د خاوند له طرفه څه هم یو کس، دا دواړه باید کښیني، د ښځې و د خاوند مشکل واوري او رفع یې کړي.
یرید اصلاحا یوفق الله بینهما. ته د ستنې کار وکړه، د دې زړونه رانږدې کول الله پاک وایي دا زما کار دی، دا زه رانږدې کوم. د مسلمانانو د قوم د وطن د ملت لپاره یو بل ادب دی، ضروري دی. تر دې وروسته پنځم د مسلمانانو په معاشره کې چې ضروري دي، الله جل شانه وایي انسانان ما پیدا کړي دي او انسانان ما سره تقسیم کړي دي. نحن قسمنا بینهم معیشتهم فی الحیاة الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا. الله پاک وایي پیدا کړي هم مایس، رنگ هم ما بدل کړي دي، یو بدرنګ دی بل شایسته دی، یو تور دی بل سپین دی، یو ټیټ دی بل جګ دی، یو مسکین دی بل مالدار دی. دا تقسیم ما کړی دی. څه لپاره مې کړی دی چې د دنیا نظام دا کشتي روانه سي. که ټوله په یوه رتبه کې نو بیا یو د بل حکم نه مني. یو استاز دی دیوال جوړوي، بل پیسې په ورکوي، د دواړو کار روان سو. داسې راسه په هر ترتیب کې الله پاک وایي دا تقسیم ما کړی دی. هغه چاته چې مې شکل اعلا ورکړی دی هم زه یم، هغه چاته چې مې شکل ادنا ورکړی دی هم زه یم. وستاسو بیا په خپل مابینځ کې دا حق نه لري چې یو په بل باندې رشخند ووایي. یا ایها الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان یکن خیرا منهن. جلا جلا هر حکم چې راځي و نر او ښځو دواړو ته یو ځای راځي. دې ځای کې الله پاک نر جدا کړل، ښځې جدا کړلې، جدا جدا یې هر یوه ته وویل. و نارینه و یو په بل باندې رشخند مه وه. د چا په قوم، د چا په وطن، د چا په منطقه، د چا په رنګ، د چا په کسب، د چا په کار، د چا په شکل، په هیڅ باندې رشخند مه وه. ته څه خبرې؟ عسى ان یکونوا خیرا منهم، شاید هغه به درته بهتری د چا په نزد الله جل شانو په نزد. نبی علیه السلام مبارک مجلس کې ناست دی، هلته یو کس تیر سو، منظم مرتب ښایسته غوړ پړ. نبی علیه السلام صحابه ورته وویل دا څه په منځ کې څنګه حیثیت لري؟ ویل یا رسول الله دا خو داسې دی که خبرې شروع کړي خلک یې خبرو ته غوږ نیسي، که د یو چا سفارش و شفاعت وکړي خلک یې سفارش مني، که یو چا ته مرکه و خواستګاري واستوي خلک خواستګاري مني، نکاح ورسره کوي. بیا یو څه ساعت وروسته یو بل مسکین غریب دربدره صحابي تېرېدي. ول دا څنګه دی تاسو په منځ کې؟ ول دا که چا ته خبرې کوي خلک یې خبرو ته غوږ نه نیسي، که د یو چا دروازې ته ودرېدي خلک دروازه نه ورته خلاصوي، وایي لرې سه. که یو چا ته سفارش وکړي خلک یې سفارش نه مني، که یو چا ته خواستګاري و مرکه واستوي خلک یې نه مني. امام الانبیا صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل ول هغه اول چې تاسو یې قدر کوئ که ټوله ځمکه د هغه څخه ډکه سي، یعنې د هغه په مثل باندې دومره ډېر انسانان دي، الله جل شانه په نیز باندې دغه یو فقیر تر هغه ټولو بهتره دی. قیمت خو دلته نه دی، قیمت خو هلته معلومیږي. بلال په رنګ تور، په قوم حبشي، مسکین غلام. نبی علیه السلام ورته وایي بلاله ماښام تللی وم جنت ته، په جنت کې مې ستا د څپلیو غږ واورېدی. په جنت کې ته روان وې د څپلیو غږ دې و. بلاله څه کوې چې په جنت کې ګرځې؟ په کوم عمل تللی یم؟ یا رسول الله بل داسې عمل خو نه لرم، کله هم چې اودس وکړم یو دوه رکعاته کوم، تحیة الوضو، د اوداسه شکرانه. نبی علیه السلام ول پر دې دوام وکړه، دې جنت ته رسولی. بلال په ځمکه باندې ګرځي، رسول الله په جنت کې آواز د څپلیو اوري. ان عرش الرحمن لتهتز بموت سعد. سعد رضی الله عنه وفات سو. نبی علیه السلام صحابه ورته وایي خبر یاست؟ نه، د الله جل شانه عرش د سعد په مرګ باندې سره ولړزېدي. سعد وفات سو، عرش ولړزېدي. خبر یاست د سعد و جنازې ته 80,000 ملایکه راغلي دي. 80,000 ملایکه. حنظله چېرته دی؟ حنظله شهید سو یا رسول الله. خبر یاست؟ نه، د اسمانه څه ملکې راغلي دي.
حنظله چې کله جهاد ته وتی په دا وخت کې د خپلې بیبي سره نزدېکت کړی و د غسل وخت یې نه کوي پیدا ولاړې جهاد ته شهید سو خبر یاست دا د امام الانبیا صلی الله علیه وسلم گواهی ده خبر یاست حنظله د پاره د اسمانه ملک راغلی غسل ورکوي لقب غسیل الملائکه جعفر چرته دی په جعفر خبر یاست جعفر جنډه په لاس کې نیولې ده په جنگ د میدان په جنگ کې کافرانو په دې لاس ووالي لاس یې پرې کړي د جنډه په دې بل لاس ونیوله کافرانو دا لاس هم ځینې پرې کړي دواړه لاسونه یې پرېږدي ان جعفر لیطیر مع الملائکه فی الجنه جعفر ته الله جل شانه د لاسو په ځای باندې وزر ورکړله په جنت کې د ملایکو سره پرواز کوي په وزرو باندې پسخن په شا مه وه رشخند مه وه په شا باندې ته څه خبرې دا به د الله پاک سره رابطه لري پر الله جل شانه به ناز وکړي خدا ناخواسته بددعا به درته وکړي نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمایي اتقوا دعوة المظلوم د مظلوم د غریب د نادار فقیر د دې د شرا ځان ساته فانه لیس بینه وبین الله حجاب که یو وارې درپسې کړل د دو د الله په مابینځ کې پرده نسته سده رسیږي و الله پاک ته الله جل شانه به دې بیا اورمیږ در مات کړي بعضې خلک یې ما ته کله کله راسي ولاکه مولوي صاحب داسې مې کارونه خراب دي داسې یم او داسې یم او داسې یم ولاکه مې غلطي هم کړي لمونځ هم کوم پلانکی هم کوم نو زه کله کله ورته وایم ته لږ فکر وکړه یو وخت خو به دې په ځواني کې په طاقت کې یو مظلوم نه یې زیر کړي د یو چا خو به نه یې درپسې الله جل شانه و مظلوم ته وایي وعزتي وجلالي لانصرنک ولو بعد حین و مظلوم بنده و ریړي والا و غریبه و مسکینه و فقیره زما دی په خپل عزت باندې قسم می زما دی په خپل جلال قسم می زه به ستا نصرت کومه که څوم څه وخت وروسته یي ستا غچ به اخلمه لا يسخر قوم من قوم رشخند مه وه ما خو نه می شناسی ما پشتون هستیم ما پارسی هستیم ما جنوب هستیم ما شمال هستیم شما چه هستی؟ نه ما هستیم نه شما هستی خاک هستیم ما و شما هر دو از خاک پیدا شدیم به خاک میریم منها خلقناکم و فیها نعیدکم و منها نخرجکم تارة اخرى از یه خاک پیدا شدی به یه خاک میری یه خاک هستی چه هستی؟ ما را میشناسی؟ ما امرای کی رابطه داریم شما امرای کی رابطه داری و مقابل شما همراه رب الارباب رابطه داره رابطه داری لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء ښځې دې هم داسې نه کوي د چا په جامو پورې مه خانده د چا په کور مه خانده د چا په لباس د چا په ژبه د چا په امام بخاري تاجک دی ازبک دی د الله جل شانه د رسول صلی الله علیه وسلم احادیث جمع کړله دا خدمت الله نه د قریش واخسی نه د عرب واخسی نه د بنو هاشم واخسی دا د ازبک واخسی تاجک واخسی اصح الكتب بعد كتاب الله البخاري تر قرآن را ورسته لوی کتاب د دی امیر المؤمنین فی الحدیث الله جل شانه ټول د الله بندگان دي الله د چا سره قرابت نه لري جل جلاله عز برهانه تقدست اسماؤه وصفاته وم ادب الله جل شانه را توای ولا تلمزوا انفسکم کتاسی غواړي چې په خپل مابینځ کې اتحاد او اتفاق برقرار وساتي د اتحاد او اتفاق باقی پاتې کېدلو لپاره یو ادب بل زده کړي هغه دا دی یو پرهیز وکړي هغه دا دی ولا تلمزوا انفسکم په چا باندې عیب مه لګوه په چا عیب مه لګوه عیب د چا مه بیانوه من ستر مسلما ستره الله فی الدنیا والآخره چا چې په مسلمان باندې پرده واچول الله جل شانه به په دنیا او آخرت کې پټ کړي چا چې مسلمان ته پیغور ورکوي الله جل شانه به په خپل کور کې به ناست وي دروازه به بنده وي الله به په ټوله مخلوق کې مشهوره کې بدنام به یې کړي
اوس نن سبا چې ما او تا وینو ویډیوګانې پسې نشر سي په یو چا پسې مه کوئ الله پاک وایي چاته پیغور مه ورکوه ته خو داسې وې ته خو داسې وې ته خو داسې یې انسان دی خطا لري کمزوري لري الانسان یساوق السهو والنسیان انسان دی د خطا سره مخ کیږي د یېرې سره مخ کیږي غلطي ځینې کیږي انسان دی د یو چا څخه باد پرې سو نور صحابه کرام وخندله نبی علیه السلام خوا ورته بده کړل ول تاسې په هغه شي باندې ولې خندا کوئ چې هغه شی خپله ستاسې هم راوځي بل ادب الله پاک راشي ولا تنابزوا بالالقاب یو چاته بد نوم مه یادوه بئس الاسم الفسوق بعد الايمان هغه د ایمان جوهر لري در دل او ایمان است بر زبان او کلمه است ترکلان جوهر داره پس از این هم شما بر او نام بد یاد میکنی نه غلط است نبی علیه السلام په مجلس کې ناست دی ام المؤمنین عایشه رضی الله عنها د یو ښځې کیسه ورته کوي چې پلانکۍ ښځه راغلې وه پلانکۍ مشکل یې و نو په دې کې دا ښځه بیانول کمه ښځه ام المؤمنین لاس داسې کوي ول هغه ټیټه ښځه نه ده هغه ټیټه کوي قد یې کوچنی و نبی علیه السلام ورته وویل قد اغتبتي یا عائش ول عایشې غیبت دې وکړي چې دا دې وویله چې ټیټه دا هم غیبت دی که ته مخامخ هغه ته ووایه په دې خفه کېږي موږ خو پر بله خوا روان یو آدمیت شحم و لحم و پوست نیست آدمیت شحم و لحم و پوست نیست آدمیت جز رضای دوست نیست موږ خو فکر دا دی چې بس دا شکل مې جوړ کړی دی بس دا لنګوټه مې تړلې ده دا جوبه مې اچولې ده بس زه انسان یم زه مسلمان یم اسلام د صفاتو نوم دی او د داسې ښایسته صفاتو نوم دی چاته بد نوم مه یادوه د احترام نوم د قدر نوم ځکه بد نوم یادول دا انسان فاسق جوړوي سباب المسلم فسوق مسلمان ته بد ویل دا فسق دی دا انسان فاسق جوړي ومن لم يتب فاولئک هم الظالمون که چا د دې خبرو څه توبه نه وکړل دا ظالم دی الله پاک په ځان یې ظلم وکړي تر دې وروسته الله پاک یو ډېره مهمه نکته یو مهم ادب یو مهم پرهیز بل لاته ښیي که غواړې چې قوم کلی وطن دا په اتفاق و اتحاد پاته سي خپل کور په اتحاد و اتفاق پاته سي فیصلې پر ګمان باندې مه کوه زما دا خیال و نو ځکه مې داسې وکړل زما دا فکر و ما یې فکر کردیم ما اینطور محسوس کردیم ما اینطور فکر نه فکر چی هست در دهن تقریبا 3 گز زبان داری و پرسان کنی از اونمو یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم د ګمان ځان وساته ګمان مه کوه په هر چا باندې بدګماني وای هغه څوک چې بدګماني کوي وای دا د خوب صباتین علامه ده که چا بدګماني په خلکو کول پوه چې د دې زړه مردار دی دا خپله خبیث الباطنه دی ځکه کل اناء یترشح بما فيه هر لوښي هغه څه راتویوي چې کم څه پکې موجود وي چې زما خپل زړه مردار وي چې په یو لوښي کې مردارې اوبه وي بیا مردارې ځینې راوځي او که په یو لوښي کې شهد و شکر بیا دا ځینې راوځي چې زما زړه خپله ګند وي ګندګي و نجاست وي پر هر مسلمان مې دا خیال وي دا داسې دی او دا داسې دی دا داسې دی او دا داسې دی مه کوه ان بعض الظن اثم ځکه بعضې ګمانونه دا په ګناه کې شمارل کېږي د دې سره احتیاط وکړه په ګمان فیصله مه کوه الله پاک ژبه در کړې ده د ښایسته ښایسته ګلالي ګلالي غوږونه یې در کړي دي الله پاک ولاړ شه دغه سړي سره کښېنه ورته ستا په باره کې زما دا خیال دی بل ورځ یو ځای واده په واده کې زه هم دعوت سوی وم یو بل څوک هم دعوت سوی و هغه سړی زموږ ډېر نږدې شناخته دی خو سره لیدلې مو نه وه نو بیا مو مجلس سره وکړي نو دا سړي و ما ته په اخر کې ویله ول تر واده په دې ډېر خوشحاله شولم چې ستا سره کښېنستلم ما ول ولې
ولستا په باره کې ما دا یو ګمان کړی و چې دا به ډېر متکبر وي، دا به ډېر بد وي، دا به داسې وي، دا به داسې وي، دا به داسې وي. ته خو داسې نه یې. نو ما خدای دې غرق مه کړه چې 10 کاله دې زما په باره کې دا فکر کوي، خو 10 دقیقې به یې تکلیف کړی وی، یا به یې زه در غوښتې وی، یا به ته راغلی وی سره کښېنستلي به وی. ادي اوس د بل چا په ډوډۍ سره کښېنستلو سره خبره خلاصه شوه. په ګمان باندې فیصله مه کوئ. اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم. دا ټوله قرآن درته وایم، د کتابو څخه نور څه خبر نه درته کوم چې بیا څوک وایي دا د ملایانو خبرې دي، د ملایانو کیسې دي. دا د الله جل شانه قرآن درته وایم. بل ادب چې ضروري دي، بل پرهیز ضروري دي. الله جل شانه وایي قوم کلی وساته په اتفاق، کور وساته په اتفاق، وطن وساته په اتفاق، ملت وساته په اتفاق. چې شي پکې ضروري دي ولا تجسسوا، جاسوسي مه کوه. د دې خبره هغه ته رسولې، دا خبره هغه ته رسولې، دا خبره هغه ته رسولې، دا خبره هغه ته رسولې. دا مه کوه، جاسوسي مه کوه. دا ډېر خطرناکه صفت دی، دا ډېر بد صفت دی. د دوه کسانو په مابینځ کې چاړه مه جوړېږه، قینچي مه جوړېږه، ستن جوړ شه سره یو ځای کړه. د یوه خبره بل ته مه رسوه. لا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا تنابزوا وكونوا عباد الله اخوانا. د بخاري شریف حدیث دی. مه کوئ نبی علیه السلام الله بندگان سي یو د بل وړونه. ته به نه خبر فلان کې پتا کې داسې ویل. نن سبا خو بیا مصیبت دا دی، یو څوک درته ټلیفون راوکړي، خبره در سره کوي، یا میسج درته راوکړي د یو چا په باره کې، تور ته ووایي چې وروره خبره دا رقم ده، نو خو دته معلومات ورکوې، دغه پوښتنه کړې ده. دا بدبخته راولاړ سي، ستا میسج واخلي، هغه ته واستي، سبا یو عالم جنجال جوړي. ولې وروره ما خو خبره ستا سره کړې د هغه سره خو مې نه وه کړې. نو یو چا زما سره مشوره وکړله، زما سره خپله پلانکی کس راغلی دی، ما ته یې خواستګاري او مرکه کړې ده زما د لور دپاره، د خپل زوی دپاره زما لور غواړي، لور ورکم که نه. نو کم کسان چې ده ته خواستګاري کړې وه، د هغو کلي ته زه تللی وم، یو وخت میلمه سوی وم، په هغه کور کې میلمه سوی وم. نو په هغه کور کې موږ غرمه په ډوډۍ باندې ناست وو، پر دې دیوال باندې یو وارې خلک سره وغورځېدل چې ومو کتل دومره لړم روان و، یو تک شین لړم و. موږ وغورځېدلو، هغه خلکو وویل دا هلته ډېر دي، په دا هر ځای کې پراته دي لړمان. نو کله چې دا بل کس ما سره مشوره وکړل، ما ورته ویل دا خو داسې کور و ځای دی چې په هغه ځای کې د ورځې په غرمه کې لړمان ګرځېدله، بیخي خرابه ده. نو دوی مجبوري هم نه د بل ځای ورکه، ته د ښار سړی، د بازار سړی، لور دې په بازار ده، په داسې صحرا کې. هغه بدبخته قرار تللی و، کس چې بل وارې ورته راغلی و چې مرکې لپاره چې لور راکړه، ده ورته وویل ما د ده سره مشوره وکړل، ده ویل د دې کره لړمان نیمې ورکوه. هغه تر اوسه زما سره خفه دي. ولې الله جل شانه دې کور د مردین جومات که ما خو تا ته دا خبره کول، ما خو هغه ته نه کوله، نو مشوره مې در کوله. نو یو د بل خبره چاته مه سره رسوي. الله جل شانه ولا یغتب بعضکم بعضا، او یو د بل تر شا یو د بل غیبت مه کوئ. غیبت څه ته ویل کېږي؟ ذکرک اخاک بما یکره، چې ستا ورور په کومه خبره خوابدي کېږي، هغه خبره د ده تر شا مه کوه، چې مخامخ ورته وکړې خفه کېږي، د ده تر شا یې هم مه کوه دا خبره. غیبت مه کوه، ځکه دا د مسلمان غوښې خوړل دي. ایحب احدکم ان یأکل لحم اخیه میتا. غواړې چې د مسلمان د مړ ورور غوښې وخورې، نه یې خوښه یې، غیبت یې هم مه کوه. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق نصیب کړي. وخت ختم شو، دوه درې آداب نور پاتې شول، که ژوند و به بله جمعه کې به ان شاء الله العزیز بیان کو. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.